امریکا وايي د طالبانو پر وړاندې د تاوتریخجن مخالفت ملاتړ نه کوي. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. امریکا وايي په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستی څپه په ځیر څاري او ټینګار یې کړی چې واشنګټن د طالبانو پر وړاندې د تاوتریخجن مخالفت ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې د فارن ډیسک په نامه رسنۍ ته لیکلي پیغام کې کړي او په جګړه کې پر ښکېلو غاړو د زغم غږ کړی او ویلي دي چې ستونزې دې د خبرو له لارې هوارې کړي. امریکا د طالبانو پر ضد د تاوتریخجن مخالفت د نه ملاتړ خبره داسې مهال یو ځل بیا تکراروي چې په دې وروستیو کې د افغانستان له ځینو سیمو د تاوتریخوالي زیاتېدونکي رپورټونه را رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فارن ډیسک خپرونې یوې پوښتنې ته په لیکلي ځواب کې ویلي دي تاوتریخوالي د وروستۍ زیاتېدنه له نږدې څاري او پر ټولو غاړو د زغم او خبرو ته د کېناستو غږ کوي. ویان زیاته کړې چې دا یوازینۍ لاره ده چې افغانستان کولی شي خپلې ګڼې ننګونې هوارې کړي. رپورټونه وایي له تېرو څو میاشتو راهیسې د پنجشیر، بغلان او پروان ولایتونو په ځینو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت جبهې نومې ډلې د وسلوالو بریدونه ډېر شوي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.